السلام علیکم ورحمت الله. زه یم ذبیح الله ذهین او تاسو ګورئ ذهین یوټیوب چینل. نننۍ ویډیو کې درته ښایم څنګه جیمیل اکاونټ جوړ کړو او جیمیل اکاونټ په اړه باندې معلومات او د هغو د استعمال ځایونه او څنګه پکې خپل نمبر اډ کړو او سبا ته بیا انشاءالله درته د وټساپ په اړه باندې معلومات درکومه. نو راځو خپل جیمیل خلاصوو. جیمیل کې زه خپله اکاونټ لرمه تیار، نو غواړو بل اکاونټ هم ورته اضافه کړو یا نوی اکاونټ جوړ کړو. نو نوی اکاونټ جوړولو طریقه راځو ګوګل اکاونټ کې سلیکټ کوو. دلته له موږ تاسو چې فنګر پرنټ او یا د کوم کسان ټچ فنګر والا ټلیفون ونه لري هغوی لپاره پین کوډ غواړي. موږ فنګر پرنټ ورکوو. هغه فنګر پرنټ کوم باندې چې موږ سکرین خلاصوو، همیشه چې کوم خلاصوو کوم کاروو هغه فنګر پرنټ ورکوو، هغه ګوتې نښان ورکوو. نو ګوتې نښان مو ورکړو او لږ وخت نیسي تر څو مخته ولاړ شي. دلته که زوړ اکاونټ ولرئ زوړ اکاونټ ورکوو، او که زوړ اکاونټ ونه لرئ نو راځو کریټ اکاونټ ووهو. دلته د خپل ځان لپاره او که د بزنس لپاره، که ځان لپاره جوړول غواړئ ځان لپاره، که بزنس لپاره جوړول غواړئ بزنس لپاره. موږ ځان لپاره جوړوو. لومړی ورته خپل نوم ورکوو. دا که پښتو وي که په انګلیش وي مشکل نه لري. خان نیکسټ ووهو. دلته کوشش کوو هغه تاریخ ورکړو کوم چې د رښتیا د موږ د پیدایښت تاریخ وي، د موږ په شناختي کارت، تذکره یا پاسپورټ او یا هم آی ډي کارت کې لیکلي وي هغه ورکوو. ځکه چې دا بیرته که کله له موږ چې پاسورډ هېر شي یا بل مشکل راسي نو بیرته په کله کله له موږ څخه د پیدایښت تاریخ غواړي. نو تاریخ ورکوو. داسې ما فیک اکاونټ ته هسې یو تاریخ ورکومه، خو تاریخ باید برابر وي یو څه اندازه. دلته ورته انتخابوو څوک چې یعنې ښځه سړی کوم یو څه غواړي هغه سلیکټ کوو. ځو مخته. دلته درته خپله هم کوم اکاونټونه درکوي، خان ټکنیکل @gmail .com، ټکنیکل خان @gmail.com، او یا هم که په خپله خوښه جوړول غواړئ هغه دلته لاندې جوړوو. خو ما ته دغسې راکړی ده، دغه زما لپاره صحیح ده، زه دا انتخابوم. ځو مخته. دلته پاسورډ ورته کوو. زه ورته خپل پاسورډ ورکوم. هر یو پاسورډ چې تاسو خوښه وي هغه پاسورډ ورته ورکوو. خو دلته کوشش کوو چې هغه پاسورډ ورکړو چې هغه لږ سم وي. یعنې څه معنا، پاسورډ چې جوړیږي هغه له درې طریقو باندې ده. یو ډېر ضعیف پاسورډ ده، یو متوسط پاسورډ ده او یو سټرانګ یا قوي پاسورډ ده. ضعیف پاسورډ هغه داسې خاص له حروفو جوړ وي یا خاص اعداد وي، او قوي متوسط پاسورډ هغه داسې خاص اعداد وي، حروف او اعداد وي. او قوي پاسورډ هغه داسې حروف، اعداد او سمبولونه، سمبول دې ته سمبول ویل کېږي. نو موږ څه کوو، هم حروف ورکوو او هم سمبول ورکوو. نو د موږ پاسورډ قوي کې راځي. ټلیفون نمبر غواړي، بغیر ټلیفون نمبر هم جوړیږي، خو ټلیفون نمبر کې ضروري دی ځکه کله چې موږ چې پاسورډ هېرېږي نو پاسورډ ورته بیا ټلیفون نمبر باندې موږ ویریفای کولی شو. زه خپل ټلیفون نمبر ورکوم. مکس کوئ. راځو اخر ته دا کوم پالیسي چې ده هغه درته بیانوي چې دغه شیان دغه حساب کتاب ده د موږ. تاسې دا قبول دي او قبول هم دي. ما ګوګل اکاونټ جوړ شلو او
دلته راځو ګوګل اکاونټ زه خپل ګوګل اکاونټ فعال کوم خان تکنیکل په نامه باندې چې ما جوړ کړی ولو دا د ما اکاونټ خلاص شو پرسولو اوس راځو په دې کې څنګه کولی شو موږ خپل ټلیفون نمبر په دې جیمیل کې ثبت کړو یعنې اکثره وخت د موږ ټلیفون نمبر د موږ سیم کارډ ورکېږي یا ټلیفون خرابېږي یا دواړه ورکېږي نو د موږ هغه نمبر یې څه هغه ټول له بینه ځي نو راځو دلته خپل اکاونټ خپل نمبر یې سیف کوو څنګه یې سیف کوو ګوګل اکاونټ کې ګوګل اکاونټ کې مو خپل نمبر داسې ثبت کوو راځو دلته هسې یو نمبر زه وهمه او دا اډ کومه دلته موږ ته پاس علامت راکوي ټلیفون کې پاس علامت راکوي سیم کارډ کې ثبت یې په ګوګل اکاونټ کې ثبت یې یا دلته ما سره 3 اکاونټونه دي په کوم یو کې ثبت یې نو موږ یې په ګوګل اکاونټ کې ثبتوو چې ما مخکې هم سلیکټ کړی ده او داسې موږ کله ثبت کړو نو بیا د موږ ګوګل اکاونټ ته ډایرکټ دا نمبر ځي کله چې موږ سیم کارډ ورک شي یا ټلیفون مات شي یا بل مشکلات پیدا شي نو موږ ډایرکټ بیرته هغه له ګوګل اکاونټ سره اخیستی شو نو دا د کنټکټ او کوم نمبر چې مخکیني موږ سره ریسیو دی هغه ور پورته کول غواړو نو د هغوی د پورته کولو طریقه یې دا ده راځو سیټینګ ته نو دلته خپل نمبر چې موږ ثبتوو راځو کنټکټ ته کنټکټ کې موږ دغه 3 علامت وګو دلته منیج کنټکټ راځي دا تاسو دلته ښکارېږي دا خلاصوو دلته امپورټ ایکسپورټ کنټکټ راځي دا خلاصوو دلته له ما نمبر یې ټول په جیمیل کې ثبت دی نو دلته راته وایي چې تاسو کولی شئ سیم کارډ ترې راوړوئ او یا له سیم کارډه پورته کوئ نورو جانو ته دلته میمري کارډ ته راځي د ټلیفون ذخیرې ته راځي او دلته میمري کارډ ته او دلته اول سیم کارډ ته نو که غواړئ چې ویې لېږئ ځکه ما خو په ټلیفون کې په ایمیل کې را سره ثبت دی نو زه نه غواړم چې ویې لېږم دا و د نن ورځې معلومات غواړم چې انشاءالله سبا ته درته د عکسو او د ویډیوګانو ذخیره کول په ګوګل اکاونټ کې او ورسره د وټساپ زده کړه درته وښیم